پرې انټرنیټ په ټول هیواد کې سلامونه نیکې هیلې یو ځلې بیا باور لټون یوټیوب چینل څخه په دا هیله چې ټول به روغ او جوړ یاست. بریالی احساس یم د یوې بلې نوې ویډیو سره راغلی یم. دا ویډیو دا د پرې انټرنیټ اړوند چې څرنګه کولی سو وړیا ډیټا ترلاسه کړو او وکولی سو ټیک ټاک، فیسبوک، یوټیوب او نورې رسنۍ په وړیا ډول وکارو. که چیرې تاسې د همدې طریقې غوښتونکي یاستئ نو دا ویډیو بالکل سکیپ نه کړئ. که چیرې تاسو د ویډیو یوه برخه وګورئ یا وسکیپ کړئ بیا تاسو نشئ کولی چې دا سیم طریقه او سیم ټریک زده کړئ. نو هیله ده چې ویډیو سټیپ بای سټیپ راسره تعقیب کړئ. یوه یادونه باید وکړم چې دا طریقه او دا سیم ټریک د هیواد ټولو شبکو دپاره د استفادې وړ ده. که چیرې تاسو افغان بي سیم روشن اتصالات یا هم اټومه سیم کارت لرئ کولی سئ دا سیم ټریک پرې اپلای کړئ تر څو دغه طریقه یا دغه پرې ډیټا ته لاسرسی ولرئ. دوهم دوستانو، دا ویډیو د ایفون والا دپاره نه ده، دا ویډیو خاص جوړ شوی د انډراید موبایلونو دپاره. که چیرې تاسو انډراید موبایل لرئ نو دا ویډیو بالکل سکیپ نه کړئ ځکه دا ویډیو خاص تاسو دپاره جوړه سوې ده تر څو وکولی سئ پرې ډیټا وکاروئ. راځو په مین ټاپک باندې پیل کوو. که چیرې وخت لرئ دا ویډیو لایک کړئ او دا ویډیو د خپلو نورو دوستانو سره شیر کړئ تر څو دا ویډیو ریکمنډیشن ترلاسه کړي. تاسو به راشئ پلی سټور ته، په سرچ لټون کې به ولیکئ وایرټون وي پي این. همدا وي پي این یا همدا اپلیکیشن خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ. کله چې تاسو یاد وي پي این ډاونلوډ کړ له هغې وروسته د خپل موبایل ډیټا آن کړئ. که چیرې پکې انټرنیټ نه وي آن یې کړئ او له هغې وروسته راشئ همدا وي پي این کنیکټ کړئ. وي پي این به آن کړئ، خپله کنیکشن یې جوړیږي، هیڅ سیټینګ ته اړتیا نه لري. ستاسو کنیکشن به جوړ سي او تاسو به وکولی سئ پرې ډیټا د خپل ځان دپاره ترلاسه کړئ. دریم، دغه وي پي این یا دا اپلیکیشن یوازې د انډراید موبایلونو دپاره وجود لري، ایفون والا ورڅخه استفاده نشي کوی. څلورم دوستانو، کله چې تاسو غواړئ له دې وي پي این څخه استفاده وکړئ د دې صورت به هغه وخت چټک وي کله چې تاسو په ګروپیز ډول باندې همدا اپلیکیشن آن کړئ. یعنې په یو وخت کې که چیرې تاسو 2 نفره یا 3 نفره کنیکشن جوړ کړي د دې صورت زیاتیږي. تاسو کولی سئ آن ډاونلوډ هم ورباندې بیا ترسره کړئ. او شپږم دا چې که چیرې ستاسو کنیکشن سلو یعنې کمزوری وي نو تاسو کولی سئ دا وي پي این یوازې د وټساپ دپاره استفاده کړئ. وټساپ دپاره بیخي زبردست کار کوي. تاسو کولی سئ په پرې ډول وټساپ وکاروئ او که چیرې غواړئ تاسو پرې فیسبوک وکاروئ نو ستاسو کنیکشن بیا زیات اوسي، په ګروپیز ډول اوسي تر څو تاسو لا ښه انټرنیټ ته لاسرسی ولرئ. هغه طریقه د پرې انټرنیټ اړوند ده چې تاسو ورڅخه استفاده کولی سئ. دا کوم سټیپونه یا دغه کومه طریقه چې ما تاسو ته یادونه وکړه همدا په نظر کې ونیسئ، انشاءالله ستاسو انټرنیټ به لا قوي او لا ښه اوسیږي. زموږ دا ویډیو تر همدې ځایه وه. که چیرې بیا هم تاسو سره کومه پوښتنه وي کولی سئ پر کامنټ کې راسره شریکه کړئ. او که مو تر اوسه چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل خو به حتمي سبسکرایب کړئ تر څو زموږ راتلونکي ویډیوګانې تر تاسې حتمي در ورسیږي. د ویډیو په ډسکریپشن کې زموږ د ټلیګرام او وټساپ چینل لینک شتون لري، کولی سئ موږ سره ګډون وکړئ. زموږ هره معلوماتي ویډیو به هلته هم تاسو په اسانۍ ولیدلی سئ. او پای کې یاد ولرئ د انسان تر ټولو لویه جګړه د خپل ذهن سره ده. زده کړه، فکر وکړه او ځان وپېژنه ځکه دا د ارواپوهنې رښتینې معنا ده.